د موسمي ورښتونو په زیاتېدو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د روان کال د لا ښېرازۍ لپاره نیالګي رانیسي. په وینا یې زیات شمېر میوه لرونکي او زینتي نیالګي یې کینولي. په یاد ولایت کې نیالګي پلورونکي وایي کارونه یې د تیر په پرتله ډېر ښه شوي. زیاتوي چې هر ډول میوه لرونکي او زینتي نیالګي ځانګړی بازار لري. غواړم چې یو ګل واخلم ځکه په خاطر د دې چې سږ کال یو رحم ازلي شوی دی، د پاره خدای رحمونه دي. بارانو کال د ځکه سابق خو چا زړه نه ورته ښه کوه، په خاطر د دې زړه نه ورته کوه چې خوشکالي وه، نو خپل ځان یې کمال نه شوه کولی او سږ کال یو رحم د خدای شوی دی. سږ کال بالغاني کار دی. نیالګي ډېر ښه مناسب بیه باندې خلکو ترلاسه کړه او ډېر زیات یې کېښودل، لکه مڼه، زردالو، ګیلاس، چارمغز، املوک و توت و غیره او نور هم لکه چنار و صبر ونې، دا ټول هم په ښه بیه سره ترلاسه کوي او خلکو هم ښه د حوصلې له امله په ډېر ښه توګه ترلاسه کړي. د میدان وردګو ولایت د کرنیزو چارو امریت مسؤلین زیاتوي چې تیر کال یې 365 زره میوه لرونکي او زینتي نیالګي تولید کړي. د دوی په وینا د میدان وردګو ولایت مڼې یو نړیوال مارکیټ لري. همدارنګه له بڼوالانو غوښتنه کوي چې هر ډول میوه لرونکي ونې کینوي. تیر کال یعنی په 1402 کال کې موږ په میدان وردګو کې حدوداً 3,65,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي تولید کړي وو. او د موږ پیشنهاد د حقینو ته ده چې راځئ ته دې سکتور نه لږ بیرون ووځو، پیستو ته ترویج ورکو، آلو ته ترویج ورکو، ګیلاس ته ترویج ورکو، ترڅو چې وکولی شو چې موږ ښه حاصل ترلاسه کړو. د یاد امریت مسؤلین زیاتوي پلان لرو د دغه ولایت د ډبرو سکرو د پروسس مارکیټ کې د زهرجنو غازونو د له منځه وړلو لپاره د ولایت مقام او ملي پراختیا په همکارۍ میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینوو.